بیا هم دوستانو د لورا موزیم د نړۍ مشهوره موزیمونه ده چې ډېر اوږدوالی لري او ډېر غټ او مشهوره موزیم ده چې په نړۍ کې اولین دغه موزیم ده چې ډېر سیلانیان ورته راځي. په کال کې شاوخوا ته 7 میلیونه خلک راځي او هنري شیان چې پکې څومره دي شاوخوا ته 3,80,000 هنري اثار لري چې تقریبا 15,000 تاریخي اثار نندارې ته وړاندې کړي دي او مشهوره هغه چې پکې دي نقاشي ده د مونالیزا تابلو ده چې دا ډېره مشهوره تابلو ده په دې موزیم کې. د موزیم مرکزي دروازه د شیشې یو لوی حرم ده چې په 1909 کال کې جوړه شوې ده. نو دوستانو دا ډېر یو مشهوره هغه ده په پاریس کې سنټر پاریس کې ده چې اول او دومه مترو ورته راځي. موزیم 8 لوی برخې لري چې د تاریخ کلتور او هنري دورو له مخې تنظیم شوې ده. لرغوني مصري هنر، لرغوني یوناني، رومي او اتروسکي اثار، اسلامي هنر، مجسمې او نقاشي، د منځنۍ دورې هنر، د ناپلیون دربار توکي، چاپونه، انځورونه او رسمونه، عصري او باروک دورې اثار. د لور موزیم د لیدو معلومات چې دا په 9 بجو کې خلاصیږي او په 6 بجو مازدیګر کې یعنې دا بندیږي او د 3 شنبې په ورځ باندې بیا دا بند وي او د ده ټیکټ چې ده د غټانو لپاره یعنې 17 یورو ده او د ماشومانو د هغه لپاره بیا دا فری ده. یا ماشومان کولی شي چې فری وي. نن دا غم ډېر ښه ده سلیمان. دغه بسونه مې یادول دغه چې دي دغه کې بیا خلک د چکر وایي ټورست او هغه چې راځي بیا د ټول پاریس دی بیا ګرځي. La tua scialpina è troppo conosciuta.
شاس په هغه کړی ده که نه Thank you.